د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د بغلان ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې دغه ولایت له مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه هیڅ یو پوځي اډه پل خمري ته نه انتقالیږي. ښاغلي عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې وویل نه یوازې دا چې دغه دوه اډې له یادې ولسوالۍ څخه نه انتقالیږي بلکې د امنیت ټینګښت ته به یې لا زیاته پاملرنه کیږي. برای مردم ولایت بغلان یک تشویش ایجاد شده بود که گویا بیس‌هایی که در اونجا وجود داره اینا انتقال میشن از مناطق دهنی غوری و دنده غوری و اطراف شهر پل خمری که او تصمیم از او قرار نبوده و اطمینان میدیم که نه تنهایی که او بیزا تقویه خواهد شدن بلکه ساحه امنیتی در اطراف شهر گسترش انشالله پیدا میکنه. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي و چې د مرکزی بغلان د منګلانو او علاودین له سیمو څخه دوه پوځي اډې د دغه ولایت نورو سیمو ته انتقالیږي. بلخوا د بغلان والي عبدالستار بارز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې پخوا په دې اړه یو طرحه جوړه شوې وه خو اوس پرې وخت تیر دی او نه عملي کیږي. همداشان د مرکزی بغلان د سیمهییزو پولیسو یو قمندان هم ازادي راډیو ته ویلي و چې که د پوځي اډې له دغو سیمو څخه انتقال شي نو طالبان به د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه په اسانه د بغلان ولایت ډنډ شهاب الدین، دهنې غوري او ډنډې غوري ته تګ راتګ وکړي. خو د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا د حکومت او سیمهییزې ادارې په دا شان ژمنو باوري نه دي. د بغلان د ولایتي شورا وکیل محمد ظریف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې حکومت په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې قوي عملیات پیل نه کړي دوی د حکومت او ولایتي ادارې په دې ډول ژمنو باور نشي کولی. ښاغلی ظریف وایي دوی له حکومته غواړي چې په بغلان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف قوي عملیات ترسره او هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي بیرته خپلې کړي.